سلامونه ملګرو، امید است تاسو ټول جوړ یاست او ژوند مخ روان وي. د یو نوې ویډیو سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. الله دې وکړي چې تېرې شوې ټولې ویډیوګانې تاسو کتلي او څه ناڅه مو زده کړي. نننۍ چې کومه زما ویډیو ده هغه د فارماسین په باره کې چې فارماسین څه ته ویل کېږي، دا ولې ضروري دی او دا موږ څنګه کولی شو. ټولو نه اول فارماسین چې کوم دی دا یو مسلکي یو برنامه ده او د دې وخت چې کوم دی هغه فرق کوي چې په څه شي کې ته کول غواړې دغه فارماسین، دغه مسلکي برنامه یا پروګرام یا کورس ته په څه کې کول غواړې. څه مطلب؟ یعنې ته په ډرایورۍ کې غواړې فارماسین وکړې، ته په سکیورټي کې غواړې فارماسین وکړې، یا ته غواړې چې په بجلۍ په کار کې فارماسین وکړې. نو په هر کار کې دلته فارماسین شته. نو فارماسین چې کوم دا یو مسلکي پروګرام دی چې کوم کې تاسو اول زده کړې کوئ، څه ناڅه اول تیوري وایي زده کړې کوئ او هغې نه بعد بیا تاسو عملي کار دپاره یو بل یو ادارې ته ځئ، تاسو چې هلته بیا تاسو عملي پریکټس کوئ، تاسو کار کوئ او هغې نه بعد بیا تاسو له دوی چې کوم دی هغه سرټیفیکیټ درکوي، تاسو فارغېږئ. نو دې ته فارماسین ویلی کېږي. دا 6 میاشتې هم کیدی شي، 3 میاشتې هم کیدی شي، 4 میاشتې هم کیدی شي، کال هم کیدی شي، 2 کال هم کیدی شي. فارماسین چې کوم دی فرق کوي، مطلب چې په کوم مسلک کې ته غواړې فارماسین وکړي. مطلب زه مثال درکړم، زموږ ستاسو وطنوال بعضو په وطن کې مثال مستریتوب کړی دی، که هغه غواړي چې دلته هم مستریتوب ووایي او دلته فارماسین ووایي، دلته فارماسین ویلی شي، هغې نه بعد دوی بیا عملي کار کولی شي. که یو کس دی هغه وطن کې بجلۍ کې کار کړی دی، یا یو کس دی که هغه وایي چې زه دلته غواړم مثال بجلۍ کار زده کړم او دې کې مخکې لاړ شم، په دې کې آینده کې خپل کار په دې کې وکړم، نو هغه په بجلۍ کې فارماسین کولی شي. نو زما ټولو وطنوالو ته دا خواست دی چې تاسو په وطن کې په کوم کار کې کار کړئ یا کوم مسلک کې کار کړئ، کوم مسلک تاسو ویلی او تاسو غواړئ مطلب په کوم خاص مسلک کې تاسو ځان انتخاب کړئ په هغې کې کار وکړئ، نو تاسو هغې فارماسین ته مراجعه کولی شئ او تاسو بیا دغه فارماسین ویلی شئ. نو دا یو مسلکي پروګرام دی، برنامه ده چې کوم د دولت لخوا تاسو له درکولی کېږي او تاسو هغه وایئ 2-3 میاشتې، مثال 3 میاشتې پروګرام دی، 1 میاشت 2 میاشتې، 1 میاشت تاسو مثال تاسو تیوري وایئ، تاسو د هغې زده کړه اول کوئ، تاسو د هغوی ټریننګ درکوي. مثال تاسو فارماسین څنګه پیدا کولی شئ، تاسو چې کله فارماسین ته لاړ شئ هغه تاسو ته ټول اول په کمپیوټر باندې کار شروع کوي. اوس که بعضې خلک وایي چې ما ته خو کمپیوټر چل نه راځي، زه به څنګه کوم څنګه نه کوم، نو دا هغه بنیادي شی نه، هغه شی تا ته په کمپیوټر باندې ښیي چې کوم تاله دلته ژوند کولو لپاره پکار دي. لکه زه به مثال درکړم چې تاسو ایمیل څنګه لیکئ، مثال ایمیل څنګه چاته ولیږئ، دا هر چاته ضرورت دی. مثال دلته که هغه غواړي چې دلته ژوند وکړي نو دغه ایمیل زده کړه هر یو کس ضرورت دی. زه ډېر داسې ملګري وطنوال پېژنم چې هغوی بالکل سکول مکتب نه دی ویلی، خو ولې هغه پوهېږي چې ایمیل څنګه ولیږي، ایمیل چل زده کړی دی، ایمیل کتلو چل ورځي، هغه د خپل مثال مختلفې اپلیکیشنونه خپل موبایل کې ډاونلوډ کړي، هغه د کار پیسې کتلی شي، هغه مثال پلوا هر څه کتلی شي، نو هغه ته چې کوم خط راځي هغه کتلی شي. نو تاسو له اوله چې کله راشئ ستاسو هغه د فارماسین پورې فرق کوي چې کوم فارماسین تاسو وایئ. بعضې فارماسینو دی مثال زه یو مثال درکړم چې یو کس دی هغه په کمپیوټر کې هغه غواړي چې په ویب ډیولپمنټ کې یا مثال ویب پاڼه څنګه جوړېږي، پروګرامینګ کې غواړي هغه فارماسین وایي. نو هغې کې 6 میاشتې فارماسین دی چې هغه ټول اول 3-4 میاشتې تاسو هغه اول کوډینګ زده کوئ، پروګرامینګ زده کوئ. دا مې یو مثال درکړو. هغې نه بعد بیا تاسو 2-3 میاشتې عملي یو کمپنۍ ته ځئ، یو شرکت ته ځئ او تاسو یو اداره کې کار کوئ، هغه چې څه تاسو زده کړي هغه عملي کوئ. نو دا د فارماسون نه تر فارماسون پورې فرق کوي. فارماسون کې صرف دا نه چې تاسو زده کړه کوئ، تاسو ډېر ضروري شیان زده کوئ، تاسو عملي هغه کارونه زده کوئ چې تاسو په دلته ژوند کولو کې تاسو ته په کار راځي، تاسو باید هغه زده کړئ، تاسو باید هغه پوهئ. لکه یو مثال زه درکوم چې تاسو د یو ښار نه بل ښار ته سفر کوئ، تاسو به ټیکټ څنګه ځان له بک کوئ. یو مثال مې درکو. نو دا هغه شیونه دي چې تاسو دلته د ژوند کولو لپاره ډېر ضروري باید تاسو زده کړئ. نو فارماسین کې تاسو ډېر هغه شیونه زده کوئ چې ځان له په هغه یو خاص مسلک کې تاسو له په کار راځي، هغه ستاسو روزمره عمومي دلته په ژوند کې هم تاسو له ضروري تاسو له زده کړه پکار ده. نو ځکه تاسو فارماسین وایئ. بل د فارماسین څه مطلب دی، دا ولې دومره مهم دی؟ فارماسین ځکه ډېر مهم دی چې دا هغه واحد او تیزترینه لار ده چې تاسو دلته په خپل مسلک کې دلته کار وکړئ. دا ولې تیزترینه ده؟ ځکه چې تاسو 3 یا 4 یا 5 میاشتې تاسو په خپل مسلک کې کار کوئ، هغې نه بعد بیا تاسو عملي کار ته ځئ. نو ځکه دا یو تیزترینه او یو اسانه لار ده. بل فارماسین چې کله تاسو وکئ نو دلته ډېر داسې شرکتونه دي، ډېر داسې
کمپنیان دي چې هغه په ماغه څنګه تاسو فارماسیون ختم کړئ نه به تاسو خپل یو کار لپاره تاسو مراجعه کولای شئ تاسو دومان کولای شئ او هغې نه پس تاسو له کار پیدا کیږي نو دا یو بله یو ډیره ضروري خبره ده بل دا دی که تاسو غواړئ چې خپل آینده کې دلته مطلب تاسو یو خپل مسلک کې کار وکړئ ماغه کم مسلک چې تاسو غواړئ او هغې کې کار ټول عمر دلته تاسو واخلئ او هغې کې کار وکړئ او هغې کې مخکې لاړ شئ نو ځکه تاسو له فارماسیون ضروري دی بل فارماسیون چې کوم دی لکه څنګه چې ما ویلې تاسو دلته ډیر کارونو پیدا کول ډیر زیات چانسونه ډیر کارونه ته پیدا کیږي بلکې هغه سپین کار تاسو کوئ بل دا چې هغه کارونه داسې چې تاسو د خپل کمپنیانو یا شرکتونو سره کوئ تاسو په خپل یو هغه خاص وخت لپاره تاسو کار کوئ نه تاسو باندې څوک اضافي کار کولی شي بل چې کومه کونټخه تاسو اخلئ په هغې باندې تاسو خپل کور ځان له پیدا کولی شئ تاسو ته نور ډېر سهولیات درکولی کېږي تاسو له د رخصتیو چې کوم دی د هغې هم تاسو له خپله تنخوا درکولی کېږي نو تاسو په یو چوکاټ کې ننوځئ قانون کې ننوځئ نو ستاسو یو سیسټماټیک ډول مخکې ځئ ستاسو بیا تاسو له عمري کونټخه پیدا کېږي او ستاسو ژوند دلته نورماله کېږي او اسانتیا ستاسو ژوند کې راځي نو ځکه فارماسیون چې کوم دی هغه ډېر اړین دی بل دا دولت دغه فارماسیون پروګرام چې کوم دی برنامه دې دپاره ترتیب کړې ده چې یو کس دلته راشي د بل ملک نه او هغه غواړي په دې ټولنه کې زر تر زره مدغم شي او اسانۍ سره خپل مطلب کوم مسلک کې دوی غواړي په هغه خپل مسلک کې کار پیدا کړي نو فارماسیون یې ځکه دې دپاره جوړ کړی فارماسیون واحد او تسترین لار ده چې تاسو کار ته لاسرسی پیدا کوي زموږ اکثره وطنوال ته فارماسیون نه کوي نو دوی ګرځي تور کارونو سپي ګرځي څوک یو کار څوک بل کار څوک په د 5 یا 6 ساعتو په ځای 10-12 ساعته کار کوي نو دغه ټول بیا یو قسم تاسو سره مشکلات جوړوي تاسو سره زیاتې کېږي هغه څومره چې تاسو کار کوئ هغومره تاسو ته هغومره د هغې بدله نه میلاویږي هغومره تاسو له هغومره روپۍ نه درکولی کېږي نو دې دپاره ټولو ضروري خبره چې تاسو فارماسیون وایئ او تاسو هغې ته مراجعه وکړئ بله فارماسیون تاسو کوم ځای نه مطلب کولی شئ لکه اکثره څومره زه وطنوالو سره وینم دلته ټول ما ته وایي چې ما فارماسیون موږ ته نه راکوي کال بعد یې راکوي 2 کاله بعد یې راکوي او نه کېږي او ما ورته دومان کړی دی داسې فارماسیون چې کوم دی پلم پلوا ورکوي فارماسیون دا معنی نه چې څنګه تاسو پلم پلوا ته لاړ شئ په اول رندیو کې تاسو هغه فارماسیون درکړي فارماسیون دپاره طبیعي خبره ده چې ژبه هم ضروري ده څه نه څه خو داسې فارماسیونونه شته چې هغې دپاره ژبه ډېره ضروري ده داسې فارماسیونه چې هغې ته ډېره بنیادي ژبه ضروري ده هغه فرق کوي نو که تاسو په دې بنیاد باندې پلم پلوا ته مراجعه نه کوئ چې ماته ژبه نه راځي خو زه مطمئن یم چې تاسو دلته هر وطنوال چې کوم دی هغه دلته کال یا 1 کال یا 2 کاله بعد هغوی مطلب اسناد اخلي او بیا پلم پلوا ته ځي نو دغه وخت چې کوم تاسو سره وخت دی کال یو کال تاسو باید کورسونو ته لاړ شئ دلته ډېر زیات مفته کورسونه دي ډېر زیات په اسانتیا تاسو سره پیدا کولی شئ او زه هم وخت په وخت هغو ادرسونه تاسو سره شریکوم نو تاسو لاړ شئ دغه وخت نه پیدا چې کوئ څه نه څه ژبه زده کوئ تر څو ستاسو اسناد راځي نو ستاسو به څه نه څه ژبه زده وي ښه راځم خپلې خبرې ته پلم پلوا ته به تاسو مراجعه کوئ او هغې نه بعد پلم پلوا چې کوم دی تاسو ته بیا هغه ستاسو چې کوم د خوښې فارماسیون دی هغه تاسو ته ګوري هغه فارماسیون اوس د هغه وخت ولې نیسي مثال پلم پلوا تاسو له ولې 5 میاشتې یا 6 میاشتې یا کال بعد یا هفته یا 10 ورځې بعد تاسو ته بیا زنګ وایي یا تاسو ته خبروي چې راشي تاسو ته فارماسیون راغلی دی هغې وجه دا ده چې کوم فارماسیون تاسو غواړئ بعض دفعه داسې کېږي چې هغې لکه هغه کوم ګروپ دوی غواړي چې ګروپ برابر کړي هغې دپاره ګروپ نه برابرېږي بعض دفعه د هغې هغه ګروپ تیار مطلب سیمپونه د هغه پروګرام شروع شوی نو تاسو ته وایي تاسو منتظر اوسېږئ دې معنا دا نه ده چې تاسو فارماسیون نه درکوي اکثره وطنوال دا سوچ کوي چې پلم پلوا خو فارماسیون نه ورکوي موږ ورته دومان کړی تر دا د ما ته نه دی راکړی ولې هغه لږ وخت نیسي طبیعي خبره ده بعض دفعه داسې هم کېږي چې تاسو ته ډېر زر ووایي مثال هفته بعد 2 هفتې تاسو ته هغه ایمیل وکړي یا تاسو ته زنګ ووایي چې راشئ تاسو فارماسیون راغلی دی نو تاسو پلم پلوا ته ځئ تاسو هغو سره رندیو واخلئ هغو سره کښېنئ تاسو خپله سی وي جوړه کوئ ورته ووایئ چې ما په دغه مسلک کې کار کړی دی په وطن کې مې دومره کار کړی دومره تجربه لرم په دې کې غواړم چې زه مخکې شم نو فارماسیون دپاره به تاسو پلم پلوا ته ځئ طبیعي خبره ده بعض دفعه وخت ډېر اخلي خو تاسو ته به راځي تاسو بیا ورځئ او فارماسیون به تاسو له حتمي درکوي پلم پلوا داسې نه ده چې نه درکوي ډېر خلک وطنوال دا وایي چې نه ورکوي داسې دي او هغسې دي دغه ټولې تشې اورېدلې خبرې دي بعض دفعه د وطنوالو سره داسې حالت پیدا کېږي چې دوی لاړ شي په نیمه خبره پوه شي په نیمه پوه نه شي نو بیا راځي هغه نیمه خبر باندې چې دوی پوه شوي یا غلط معلومات دي هغه دوی بیا دلته نور افغانان ته وایي او دغسې په وطنوالو منځ کې دغسې غلط خبرونه خپرېږي او بیا نور هم بېزله کېږي هغه هم مراجعه نه کوي ولې فارماسیون ضروري دی او بله ډېره مهمه خبره دا ده که تاسو غواړئ چې زر نه زر کار پیدا کوئ زر نه زر ښه کار د آرام کار او ستاسو د خوښې کار پیدا کوئ د هغې واحد لاره فارماسیون دی
صحیح ده. او هیڅ کله تاسو داسې فکر مکو چې مال خو جبه نه راځي لکه هغه په فارماسین باندې صحیح خبره ده. داسې شته چې بعضې فارماسین هغې کې ژبه ډېره ضروري. لکه ما یو مثال مخکې درکو که یو کس غواړي چې هغه په ویب ډیولپمنټ کې یا په کوډینګ پروګرامینګ کمپیوټر کې غواړي هغه وکړي، نو هغه ته ژبې ضرورت دی. هغه ته باید هغه ژبې باندې مطلب هغه ژبه ډېره زده وي تر څو په هغه شیانو باندې پوه شي او مخکې لاړ شي. ولې یو کس ته که غواړي چې هغه صرف په ډریوري کې هغه غواړي فارماسین وکړي، نو هغه ته دومره د ژبې ضرورت نشته. یو کس ته غواړي په سکیورټي کې وکړي، یو کس ته مطلب دا هغه فارماسین پورې فرق لري. نو زه مطمئن یم چې ډېر وطنوال دي هغو ژبې هم زده، ډېر وطنوال دي هغو څه ناڅه ژبې زده دی او څه ناڅه کولی شي دوی مخکې وړلی شي دغه فارماسین. زه مطمئن یم، زه خپله دغې مرحلې نه تېر شوی یم، ما ته معلومات دی. نو دې دپاره تاسو هیڅکله هم بې زړه کېږئ مه. تاسو که تر دا دمه نه یې تللي او اسناد در سره یي او بېکاره یې، نو لاړ شئ فارماسین ته مراجعه وکئ او فارماسین والی. بل فارماسین کې دا شی دی چې تاسو له بیا څه ناڅه روپۍ هم درته درکوي، څه ناڅه تاسو ته پیسې هم میلاویږي. صحیح دی. هغه هم د فارماسین پورې فرق کوي. داسې فارماسین چې 400 روپۍ تاسو له درکوي، 450 درکوي، 500 600 800 800 پورې هغه فرق کوي. لکه زما یو ملګری دی هغه مثال پخلی فارماسین کوي، د پخلی چې پخلی څنګه وکړي دلته مختلف هوټلونو کې فرانسوي خواړه څنګه جوړ کړي، نو هغه ته 450 ورکولې. نو هغه د فارماسین پورې فرق کوي. نو هغه ټول 6 میاشتې پروګرام دی. نو دغسې دي تاسو د هر څه کې فارماسین شته چې تاسو څه وغواړئ خپل مسلک کې، کوم کې تاسو تجربه لرئ، کوم کې تاسو کار کړی تر دا دمه، څه هم وطن کې ویلي په هغې کې غواړئ، نو تاسو ورتللی شئ، مراجعه کولی شئ، تاسو له به هغه خامخا فارماسین درکوي. نو ملګرو زما هغه دغه خبرې لږ زیاتې شوې، لږ تفصیلي شوې، خو امید ده چې تاسو پرې پوه شوي او څه ناڅه مو ترې زده کړي او پوه شوي. نو زما تاسو ټولو وطنوالو دا هیله ده چې راشئ تاسو فارماسین وکړئ، مه بې زړه کېږئ او تاسو خامخا خپل پلوا ته مراجعه وکړئ، تاسو له به یې خامخا درکوي. دا واحد تسترینه او موثره لار ده. بل دا دی چې تاسو به ټول ژوند لپاره به دغه فارماسین تاسو سره مدد کوي او تاسو به کار پیدا کوي او تاسو به خپل مسلک کې کار کوي. نو ژوند مو په ارامۍ داسې به نه وي چې نن په یو باطمه کې، سبا بله باطمه کې، سبا د بل سره، بل ورځ د بل سره، بل د یو انډین سره، بل د بل پاکستاني سره، بل بنګالي سره کار وکړي. نه، دغه تاسو ته ژوند مشکلات پیدا کوي. مطلب تاسو ژوند دلته ډېر سخت دی، تاسو له ذهنن تاسو ناارامه یي، فزیکي تاسو وجود تاسو ناارامه یي، دغه تاسو ته پرابلمونه جوړوي. دغه ته ما ډېر افغانان ولیدل چې هغو ته پرابلمونه جوړ شوي، ذهني مشکلات ورته پیدا شوي، فزیکي مشکلات ورته پیدا شوي، مریضان شوي دي. نو تاسو ولې یو ارامه کار، یو ستاسو په زړه د خوښې کار، ستاسو په زړه باندې کار، اسانه کار بل هیرو پای کې تاسو له ولې درنه کی، بلکې تاسو دلته سپین کار کوئ، نو دغه تاسو فائدې ډېرې لري. تاسو به کورونه د شرم ډېر کېږي، زر کېږي، تاسو به فائدې ډېرې ملاویږي. نو ولې نه تاسو خپل دلته ژوند ارامه کوئ، خپل ژوند ارامه کوئ تر څو تاسو ذهنن ارامه یې، تر څو تاسو وجود مو ارامي، تر څو تاسو اقتصادي حالت مو ښي او خپل فامیل سره هم تاسو کومک په اسانۍ سره وکړی شئ. صحیح ده ملګرو. نو دا یو واحده لار ده او یو بهترینه لار ده. نو امید ده چې تاسو په دې خبرو پوه شوي او څه داسې نقطه نه پاتې. بیا هم که تاسو څه سوالي، څه خبرې او تاسو فکر کوئ چې زه په هغه موضوع باندې خبره وکړم یا څه داسې مشکل تاسو ته، نو تاسو ته زما یوټیوب چینل نقیب شارق کامنټ په باره کې تاسو لیکلی شئ او ما سره هغه مشکل شریک کړئ او په هغه آینده کې به زه په هغې باندې ویډیو جوړه کړم. مننه ملګرو. زما دغه چینل تاسو ټولو ملګرو سره دغه ویډیوګانې شریکې کړئ تر څو ټولو وطنوالو ته ورسیږي او زموږ او ستاسو ټولو وطنوالو ته ژوند په ارامه شي او اقتصادي حالت یې هم ښه شي او دوی څه ناڅه زده کړي. بله ملګرو، مهمه زما د دغه ویډیوګانو نه یو مهمه خبره، زما د دغه ویډیوګانو نه ډېر زیات غټ مقصد دا دی، هغه مهم خبر دا دی چې زه غواړم چې زموږ او ستاسو وطنوالو ته ژوند ارامه وي، ښه کارونه وکړي، دلته بل نورو دلته چې ملکونو کوم خلک راغلي نو قومونو سره هغو سره سیالګري شي، هغو سره په یو سب کې ودرېږي او تر څو د وطن نوم هم خلکو دپاره ښه ښکاره شي، تر څو خلک ووایي چې موږ امن پسنده خلک یو، موږ کاریګر خلک یو، موږ با احساسه خلک یو، موږ د قانون پابند خلک یو. نو دا هم یو زما د دې ویډیوګانو یو غټ مقصد دا هم دی. مننه ملګرو، تر بل ویډیو پورې ښه وخت.